یو هفته پس د دې جنۍ د خپل د ترور د زوی سره واده و، خو دې جنۍ چې ده نو مکمل طور باندې انکار وکړو او ویل چې زه د خپل د ترور د زوی سره واده نه کوم. ویډیو را سره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې هم عبرت دی. زموږ د چینل ورسره سبسکرایب کړئ، ویډیو ورسره د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو دې جنۍ چې ده نو یو هفته پس چې ده د خپل د ترور د زوی سره واده و، دې جنۍ ویل چې زه خپل د ترور د زوی سره واده نه کوم. خپلې مور ته ویل که نه چې زه دې سره واده نه کوم، خو مور ورته ویل چې ته به ورسره خامخا واده کوې، زما خور ده او ستا ترور ده او ته په خپله منې کوه. د هغه نه پس چې دی نو 2 ورځې پس چې دی نو دا جنۍ ورګېده او د خپل د ترور زوی ته یې رنګ وکړو. خپل د ترور زوی ته یې ویل چې زه ستا سره واده نه کوم، ته زما نه یې خوښه او ته د دې رشتې نه انکار وکړه. خو دې هلک ورته ویل که نه چې زه یو پښتون یم او زه دې رشتې نه انکار نه شم کولی او ته په خپله دې جنۍ ته ویل چې ته په خپله انکار وکړه. او دا جنۍ چې دی تراله په کمره کې په دراز کې چې دی نو ګولۍ پرتې وې. دې جنۍ چې ده هغه ګولۍ وخوړېدې. چې کله هغه ګولۍ وخوړې نو دا جنۍ چې ده مکمل طور باندې بېهوشه شوه. دا چې کله بېهوشه شوه دا جنۍ چې ده نو هسپتال ته یې ویوړه. چې کله دا جنۍ هسپتال ته ویوړه که نه دې معده چې ده نو مکمل طور باندې واش کړه او هر څه یې مکمل طور باندې لرې کړل. د هغه نه پس چې دا جنۍ مکمل طور باندې بېرته کور ته راوسته. کله چې دا کور ته راوسته نو دې جنۍ چې ده نو واده تیار شو. د دې جنۍ چې واده تیار شو نو دا جنۍ چې ده د خپل د ترور زوی سره یې وله واده وکړو. چې کله دا واده شو هلته لاړه نو دې چې کله خاوند راغی که نه د په اولنۍ شپه ده او دې خاوند راغی کمرې ته رادننه شو. نو دې جنۍ ته انکار وکړو چې ته به ما ته نږدې نه راځې او ته به زما سره خبرې نه کوې، ځکه چې ما ته مخکې ویلو چې زه ستا سره واده نه کوم او ته به زما سره خبرې نه کوې. او د ترور زوی نه دی دا اوس یې خاوند شو. د خاوند نه دی دې جنۍ سره ډېره زیاته مینه کوي او دا جنۍ چې ده نو دا ترې نفرت کوي چې زه ستا سره خبرې نه کوم، ته به زما خواله نه رانږدې کېږې. ملګرو 2-3 میاشتې تېرې شوې. دا جنۍ چې ده نو د دې هلک سره مکمل طور باندې خبرې نه کوي، د دې خپل خاوند سره خبرې نه کوي. او دا هلک چې ده نو ډېر زیات خدمت یې کوي. دا جنۍ چې ده نو ډېر زیاته مینه محبت ورسره کوي. دا هلک چې ده نو چې وایي د کار نه راشي نو دا جنۍ وایي چې ما له روټۍ هم پخوي خو زه دې هلک سره خبرې نه کوم د دې خپل خاوند سره. د هغه نه پس چې دا ملګرو 5-6 میاشتې وشوې خو د دې هلک مور چې ده نو دا وفات شوه. چې کله د هلک مور وفات شوه خو دې جنۍ چې ده نو د هلک سره بیا هم خبرې نه کولې، بیا دې هم نفرت کولو، د هلک ته یې خبرې نه کولې. د هغه نه پس چې دی ملګرو وخت تېرېږي که نه د هلک چې دی نو ډېر زیاته مینه محبت ورسره کوي. د هلک چې دی نو د خپلې ښځې ډېر زیات خیال ساتي او ښځه چې دی نو ښځه ورسره خبرې نه کوي. د هغه نه پس چې دی 15-16 میاشتې وشوې که نه 15-16 میاشتې وشوې که نه چې د دې هلک چې دی نو دې کار کولو او دې لږې لږې روپۍ را جمع کولې. کور ته راغی او په موبایل کې یو کور او دې جنۍ له یو کور اخیستی و. خپلې ښځې ته یې ورایستې کړو ویل دا چې دی نو ته زما سره مینه محبت هسې هم نه کوې او ما ستا دپاره دا کور اخیستی دی، ته وګوره چې څنګه دی. د هغه نه پس چې دی نو جنۍ دا سوچ وکړو چې زما خاوند زما سره دومره مینه محبت کوي. د هغه نه پس چې دی نو هغه جنۍ ته معافي وغوښتله. خپل خاوند ته ویل چې ته معاف کړه، ته زما دپاره هر څه کوې او ما د اوسه پورې ستا سره خبرې هم نه کولې، ما ستا نه نفرت کوو. د هغه نه پس چې دی نو خاوند ورته وایي چې ته زما خواته کښېنه په مینه محبت باندې یو څو خبرې وکړو. او د هغه نه پس چې دی نو جنۍ ورته وایي که نه وایي زه ځمه کچن ته تا له چای پخوم او د هغه نه پس زه راځمه بیا د مینې محبت خبرې به کوو. کله چې دا جنۍ لاړه که نه کچن ته او چای وله پوخ کړو د بېرته د کمرې ته رادننه شوه نو دې خاوند مکمل طور باندې د دنیا نه تللی و، هغه وفات شو. د هغه نه پس چې دی نو په دراز کې چې دی نو په دراز کې دې هلک یو خط ایښودی و چې کله جنۍ دراز کولاو کړو هغه خط یې چې راواخېستو هغه خط چې کله پړاو کړو که نه په خط کې لیکلو بلډ کینسر راته شوی او صرف د دې وجې نه د ډېرو خفګانونو د وجې نه ما ستا سره ډېر زیات مینه محبت کوله کوو خو تا چې دی نو زما سره مینه محبت نه کوو، زما نه به دې نفرت کوو، ما به ستا سره خبرې کوشش کوو لیکن تا به زما سره خبرې نه کوې. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت دی که نه موږ له ټول له پکار ده که نه چې دا جنۍ نه یې خوښ نو داسې واده نه یې پکار. کله چې واده وشي نو ټولو خویندو ته هم دا خواست دی که نه چې ضرور د خپل خاوندانو خیال ساتئ که نه چېرته هم د خپل خاوندانو سره داسې زیاتی مه کوئ لکه دا واقعه به تاسو اورېدلي نو چېرته هم د خپلې خاوندانو سره داسې مه کوئ داسې واقعې ډېرې زیاتې راځي. نو موږ صرف د دې لپاره دا واقعه ستاسو شریک کړه چې په ریل زندګۍ کې تاسو چېرته هم داسې ونه کوئ ستاسو زندګي هم مکمل تباه شي. چې کله جنۍ چې ده نو یو پیر واده شي که نه هغه چې کله طلاقه شي او یا چې ده نو یا کونډه شي نو هغه مکمل طور باندې ورته څوک بیا غاړه نه ږدي که هغه وړوکي او که غټی د هغه نه پس چې دی نو څوک ورته غاړه نه ږدي. نو زما دا ویډیو چې دی نو ټولو خویندو ته ورسوئ چې چېرته هم په زندګۍ کې داسې غلطیانې چېرته هم ونه کوئ.